دا وایي چې زمونږ دوکانونو ته زنانه راځي، مونږ په سودا خرڅو نو هغې چې دوکان ته راورسي مخ ښکاره کړي. زمونږ نظر په هغې باندې لګي، مونږ په دې ګناهګاري کوو که نه. د بچ کېدو طریقه څه ده؟ ګوره تاسو ته ما ویلي کومه ګناه چې د انسان په اختیار کې نه وي که نه، هغې ته ګناه نه وایي. دی نه ګناهګارېږي په هغې باندې. نو که ستا نظر پې ولګېدو نو ته نه ګناهګارېږي، خو که ته ورته بیا ګورې ته ګناهګارېږي. صحیح ده؟ نو د بچ کېدو طریقه دا ده چې که یو مارکیټ والا همداسې طریقې کار اپناو کو چې په هغه زنانه باندې بس څه څیز نه خرڅو چې مخې کولاوي، په غلط لباس کې راځي، یا ورسره څوک سړی نه وي. ته ګوره که دا سړي بچي نه شو دا خلک نو بیا وایه دا طریقه ده. د کنهې نه به شی ختمېده، څه شي نه؟ د کنهې نه. دا د کنهې چې یاره دا مشورې کله وکړه که نه بیا به ټیکي، بیا به غلطې زنانه هم نه راځي بازار ته. هغې وایي سره به نه خرڅوي نو، او که راځي ښه به طریقه به راځي. ډېرې زنانې زه دا نه یم چې زنانه بار نه شي راوتې او هغه ځان له سودا نه شي کولی. ځینې زنانې هغه مجبوري په کور کې څوک نه وي، خاوندان یې باري، د هغې مجبوري. بیا هم ماشومان خوري، ځان سره څوک ماشوم لکه داسې څوک نه وي نو په هغې سودا نه خرڅول پکار. ښه دا خو معاشره کې بېحیایي خورئ. د دې زنانو زموږ په مذهب کې ډېر لوی عزت دی، او دا دا داسې قسمه زنانه عزت ختموي. دا داسې قسمه زنانه د زنانو عزت ختموي، خرابوي. دی وایي چې زما عادت دی زه چې کله کښېنم او سوچ کوم نو د پوزې نه ویښته وباسم، د دې سره زما اودس ماتېږي که نه ماتېږي. اودس خو د ویښتو د اوتو سره اودس نه ماتېږي، او د ویښتو د ایستو سره کله ناکله اینه وځي نو په هغې بیا اودس ماتېږي. دا غلطه ده، دا ذهني بیماري د ویښته ایستل، دا ذهني کمزوري ده، ذهني بیماري. ښه ځینو خلکو ته ویښته وباسي. یو انسان په ټیشو پیپر او په لوټه باندې استنجا نه کړي او صرف په اوبو باندې استنجا وکړي، نو استنجا کېږي که نه؟ استنجا خو کېږي، خو دې کې میډیکل نقصانات دي. میډیکل نقصانات دي پکې. میډیکل نقصانات دا چې انسان کله بول وکړي که نه، نو د انسان د دې اندامونو دا کوم رګونه چې دي دا ګرمي، ګرم نري نري رګونه ګرمي، او دی پې एकदम اوبه ور واړوي یخي. دې سره د انسان اندامونه کمزوري کېږي. نه رسېږي زما په دې خبره. نو एकदम داسې ګرم اندام په یخو اوبو باندې مینځل، دې کې میډیکل نقصانات دي. نو استنجا خو کېږي، که صرف په اوبو دې وکړه هم کېږي، که صرف په لوټه او په ټیشو پیپر دې وکړه هم کېږي. او دومره خبره ده چې اول په لوټه او په ټیشو پیپر باندې ځان صفا کول پکار دي چې انسان بیا نارمل حالت ته راشي او اندامونه یې لږ برابر شي، مدم شي. نو د هغې نه پسې بیا په اوبو باندې وینځي، نو دا ښه خبره ده. او که ګرمې اوبه بیا دې فوراً وینځي. صحیح ده؟ دی وایي چې په عقیقه کې ماشوم له به مخکې ویښته کټ کې، که چیلی به مخکې ذبحه کې. دا ضروري نه ده په دې کې که هر یو دې مخکې وروسته وکړي، هېڅ نقصان نشته. طریقه دا ده چې هغه ورځ اومه پکار ده. په اومه ورځ دي نو که یو تې مخکې وروسته شو نو په دې کې څه نقصان نشته. ښه دی وایي چې بار د قطر نه یو سړي هغه وایي چې یاره په ما باندې قرض دی او نه ختمېږي، حالات ډېر خراب دي او ما له څه کول پکار دي. دا زموږ غټې مسلې چې یاره مونږ خپل کارونه ټول په قرضو چلوو، بیا فریادونه کوو. قرض ډېر خطرناک څیز دی. ښه زموږ کتابونه لیکلي کوم چې د ادبو کتابونه دي، هغې کې وایي چې القرض مقراض المحبه. دا قرض د انسانیت نه محبت ختموي. ګورې نه زما ستا به ښه مینه محبت وي، او که قرض دې رانه واغسته او ته بیا اخوا دې خوا کې نو جاخه به مې در سره جوړه شي. دا محبت قینچي کوي، دا محبت نه دی، هغه کټ کوي، ختموي. اول خپله معاملات چې دي دا په قرضو نه کول پکار. یو سړی چې اغستل هم په قرضو کوي، یو سړی چې خرڅول هم په قرضو باندې کوي، بله به د شپې څه خوب ورشي. دا خپل سکون تباه او برباد کړی دی. انسان چې د خپل څادر سره خپې غځوي نو بیا قرضونه هم نه کوي. دا اصل کې مونږ ځینې څیزونه زموږ زړه هغه غواړي چې مونږ لږه مستي وکړو نو بیا به مونږ قرض راشي. انسان د خپل ضرورت مطابق خپل څادر سره خپې غځوي، بیا به قرضونه نه راوړي. ډېر خلک زموږ والد محترم رحمت الله علیه وفرمیل وایي زما 80 کاله په شیرګړ کې وشو که نه، وایي څوک نه شي ثابتولی د مونږ نه 1 روپۍ قرض اخیستی. هنګې هغه انسان و د هغه به ضرورت نه و،
ضرورت لپاره داسې حالات پرې راغلي مونږ ته پته ده هغه چېرته قرض نه و کړی جان خپل خاندان کې هم چېرته چا نه قرض نه دی اخیستی خلکو له یې ورکړي قرضونه او د دې خبرې ډېر پابند و چې یاره قرض دا انسانیت کې محبت ختموي نو دا د دغه شان یو صحابي د ویلي چې یاره اوس زه څه وکړم نو یو صحابي نبي علیه صلات وسلام ته وفرمیل یا رسول الله اما قرضه ده او غریب یم او حالات مې ډېر زیات خراب دي نبي علیه السلام ته دا دعا وښوده چې ته دا دعا وایه اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال دا دعا وایه دا هر څه به ختم شي اذان او اقامت کې حي علی الصلاة او قد قامت الصلاة او الصلاة خیر من النوم د دې په جواب کې بس وایو ګوره دا اذان چې دی کنه دا کوي په حدیث شریف کې دام راځي چې تاسو دا اذان دا څنګه الفاظ دي داسې وایي او په حدیث شریف کې داسې هم دي دا حي علی الصلاة او حي علی الفلاح په ځای باندې لا حول ولا قوة الا بالله او قد قامت الصلاة چې کوم په اقامت کې دی نو په دې کې څه وایي اقامها الله وادامها او دریم الصلاة خیر من النوم د دې په صدقت وبررت او دغه الفاظ هم دهراول شي کوم چې د اذان او د اقامت الفاظ دي ښا استغفار او د تمام ذکر اذکار د دې په ځای کې یو سړی درود شریف وایي نو دا به د هغې قایم مقام شي نه د دې هر یو خپل حیثیت دی درود شریف ځان له شی دی او استغفار وغیره ځان له شی دی یو بل په ځای باندې نشي راتلی ښه زمونږ د محلي یو امام صاحب دی او زمونږ یو رشته دار هم دی هغوی په یو محله کې دوه عالمان دي اوس څو ورځې پس یوه نکاح ده نو که مونږ په یو باندې هغه نکاح پړاوو نو هغه دویم خفه کېږي نو څه طریقې کار راته وښایې او تاسو له پکار دی له طریقه جوړه کې طریقه دا ده طریقه دا چې دواړه علماء کرام هغه په یو مجلس کې کېنوي علماء کرام که د یو بل ډېر زیات مخالفي که نه خو چې دی یو مجلس کې کېني که نه د یو بل ډېر ادب او احترام کوي مخالفت یو بل سره چې کوم اختلاف دی هغه د یو په یو خاص بنیاد باندې یو څه مسلې منځ کې د هغې د وجې څه اختلاف راغلی نور چې دی په یو مجلس کې کېني که نه بیا د یو بل ډېر ادب او احترام کوي جي تاسو کېنئ بل ته وایي تاسو کېنئ صحیح ده نو داسې حالاتو کې داسې پکار دواړه کېنول پکار او زموږ خو د پښتنو سیسټم دا دی چې بیا امام صاحب له پیسې ورکوي نو هغه پیسې چې ورکوي نو لږ یې ورته ډېرې کړه او په دواړو یې تقسیم کړه کار به برابر شي ښه صحیح ویم لکه دی وایي چې د ایزي پیسه اکاونټ د دې نه چې کوم منافع او کیش بیک راځي دې باره کې ستاسو څه رایه ده زما رایه دا ده چې ایزي پیسه اکاونټ کلاول هم ناروا دي د هغې نه منافع راتلل هغه سود دی انظر نوم د دې څه معنی ده او داسې نوم ګل څنګه دي په زوی سره انظر ضا د نظر نه دی انظر زیات کتون کې انظر زیات کتون کې زیات لیدون کې ټیک دی دا نام ښکلی نوم دی نقصان پکې نشته زما ورور د څلورو کالو نه لاپته دی یعنې ورک شوی دی زما د ورور کور والا د هغې تپوس کړی دی چې دا خو هېڅ پته نه لګي نو زه به د خپل مرګه پورې داسې ناست یم که نه شریعت ما له دویمې نکاح اجازت راکوي او که نه راکوي دا مسله مخکې شوې وه چې علما کرامو په دې باندې فتوا ورکړې ده که یو سړی ورک شو په دې زمانه کې نو د یو کاله پورې یا د څلورو کالو پورې احتیاط دی یو کال به صبر کوي په دې فتوا ده او څلور کاله دا احتیاط دی څلور کاله دا زنانه صبر وکړي که خاوند پیدا نه شو په دې دور کې قاضي او عدالت په دې نکاح ختمه کړي د هغې خاوند سره او دا بیا د هر چا سره خپل نکاح برابرولی شي ښه الکترانکس دکان مې دی وایي مونږه های وولټیج والے ایټرې خرڅو هغه د عامو خلکو د استعمال نه هغه به چېرته د غلا په بجلی باندې چلی ځکه وولټیج تیزي نو دا خرڅول جایز دي که ناجایز دي ګوره اخیستل خرڅول دواړه جایز دي د یو څیز چې حرام او حلال جایز او ناجایز استعمالونه دواړه موجود دي د هغې اخیستل خرڅول جایز دي ښه ته خو یې په دې نه خرڅوې چې خلک یې ناجایز استعمال وکړي ته د دې لپاره خرڅوې چې خلک یې جایز استعمال وکړي دی وایي چې ما یو موبایل واغېستو د یو ډیلر نه او ما ورته وایي چې 2 ورځو کې بیا زه چک کړم او که زما خوښ شو دا موبایل دا بیا زما شي او که خوښ مې نه و نو واپس کوم بیا درته یوه ورځ نه وه تېره هغه موبایل هغه زما نه ضایع شو مات شو نو اوس سړی ما ته وایي چې پوره پیسې به راکې او زه ورته یم چې نه په نیمې به شي شریعت په دې باره کې څه فیصله کوي
دا وخت ما په تقریر کې مې ویلې وه دا خبره یاد مو دي بهقي شریف کې روایت ده چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا هغه اسو که نه اس یې اغوستو د چا نه سړي ته یې وی چې اله مې نه رای کا اورې کې دا سړی چک کوي بل کسې ورته وروښې چې وایي تی چک کرای وله چې دا اس څنګه دی هغه چې وروښته ایسته اس یې وله خراب نو قاضي شریح یې راوستو راشه فیصله وکړه هغه ولې فیصله وکړه عمر صاحب ته یې وی چې کوم مارکیټ ریټ دی د دې اس هغه ریټ ته وستو ورکې د هغې پرس کا د هغې بیه شوې وه په 10 درهمه باندې مثال در کوم په 10 درهمه او په مارکیټ کې هغه څیز خرڅېدو په 8 درهمه باندې نو حضرت عمر یې دې مکلفه کړو چې ته به 8 درهمه ورکړې د مارکیټ سره ریټ دی داسې یو معامله چې کله راشي چې یو څیز د چیکینګ دپاره چا وړی او خراب یې کي نو بیا دا کم سړی چې د نقصان کړی دی په دې څیز کې دا څیز خراب کړی دی دی چې د مارکیټ سره ریټ د هغې څیز هغه به ورکوي نو د موبایل مارکیټ ریټ چې څه دی نو هغه به ته ورکوې که زیات دی که کم دی ستاسو چې کومه خبره شوې ده که نه په هغې به خبره نه کوې بلکې د مارکیټ سره ریټ د هغې موبایل حق به ورکوې ښه وصلی الله تعالی